همونه احترامات د شاه کمپیوټر سنټر زده کوونکو ته خدای دې وکړي ټول جوړ اوسئ. راځم نن تاسو په ډا فوټوشاپ کې په دغه شکل یو ډیزاین جوړول ښیم. که تاسو چیرته خپل عکسونه داسې شیپ کې کېښودل غواړئ، داسې یو چا ته مبارکي ورکول غواړئ، نو تاسو کولی شئ داسې یو ډیزاین جوړ کړئ. ډاکټر صاحب متخصص صمیم خان صافی زموږ د ډېر نږدې ملګرو څخه د شیخ زید شفخاني عمومي سرطبیب مقرر شوی، ورته مبارکي وي. خدای دې وکړي چې په خپل دنده کې لا پرمختګ وکړي. نو موږ لازم یو ډیزاین به هم جوړ کړو، تاسو سره به شیر هم کړو. د دې لپاره ګورئ، اول به تاسو فایل مینو ته راشئ، نیو باندې به کلیک کړئ، A5 ورقه به واخلئ. A5 ورقه لینډسکیپ په دې شکل ورقه مو واغسته. بیکګراوند ته ما دا عکس اغستی دی، دا عکس به زه دلته راولم. تاسو هم چې هر عکس بیکګراوند ته کېښودل غواړئ ستاسو خپله خوښه ده. داسې دا اډجسټ برابر به یې کړو. صحیح شو. بیا به څه وکړو، اپلای به کړو. اوس سمپل به څه وکړو، دا عکس دی، دا به موږ او تاسو لاک کړو چې دا موومنټ ونه کړي. راځم دلته شیپ ته راځم، داسې یو شیپ اخلم. مثال په دې شکل مې شیپ واغستلو. راځم د دې پراپرټیز ته او لینک جوړوم د دې ټولو نقطو سایز اخري هدف څومره چې تاسو غواړئ هغومره وټاکئ ورته. اوس دلته ګورئ څومره چې تاسو دا راوند کول غواړئ. مثال ما دا دومره راوند کو، لینک مې ختم کو او د دې راوند نقطه صفر کومه. که داسې ډیزاین خوند نه درکوي، کنټرول زیډ انډو که اول د دې راوند ټول صفر که. صحیح شو. لینک جوړ که د ټولو نقطو به موږ به یو ځل دا څه وکړو، دا شیپ به زه یو ځل ډیلیټ کړم، بیا به دوباره دا شیپ والمه. پراپرټیز ته به راشم، لینک به آن کړم او د دې ټولو دا څلور نقطې به یو برابر راوند کړو. داسې بیا به لینک ختم کړو، دا یو نقطه به زیرو کړو. صحیح شو. په دې شکل یو شیپ برابر شو. دا شیپ برابر شو. ته سټروک هم ورکولی شئ مخکې نه. که سټروک یې رادمي بس په دې ډبل کلیک کوئ، راشئ سټروک ورته واخلئ څومره اندازه. ما اوس ورته 15 سپین کلر اغوستی، اوکې که. دا همدې کنټرول جې کاپي واخلئ، دا دې خوا ته راوړئ په دې شکله. کنټرول ټیکئ ده او دا فلپ هاریزنټلی کوي. فلپ هاریزنټلی چې کو داسې برابر کوي، دواړه یو برابر کېدی چې فرق درته داسې پورته او جګ باید نه وي. بیا هم دا دواړه انتخاب کې واپس کنټرول جې ووهئ، دا لاندې راولئ داسې، او دا کنټرول ټیکئ فلپ ورټیکلی کوي په دې شکل. اوس تاسو وګورئ د دې نقطو منځ کې فاصله ارسه اډجسټمنټ یې وګورئ چې مشکل نه لري. بیا به دا داسې انتخاب کوي او دا به داسې روټیټ کوي په دې شکل. دا روټیټ کېږي، داسې به یې روټیټ برابر کوي. صحیح شو. اوس دلته ګورئ لږ مشکل شته دی چې روټیټ کوي، فاصلې داسې کم زیات راځي، نو دا به هم لږ داسې دې خوا ته کړو. د دې سایز به هم لږ دې خوا ته کړو، دا به هم لږ دې خوا برابر یو بل سره کېږدو. دا به هم په دې شکل فاصله ورکړو. صحیح ده. انتخاب به یې کړو، اوس به یې داسې روټیټ کوي په دې شکل یې روټیټ کوي. چې کله هم دا داسې روټیټ کړو برابر هم کړو. صحیح شو. دا دلته سایز یې وړوکی کوئ، یو برابر داسې سایز یې ټول وړوکی کولی شئ. هر رقم چې تاسو غواړئ دا اډجسټ کولی شئ. اوکې کوئ. صحیح شو. په دې شکل وګورئ که چېرته دا شیپ لږ لاندې راولو، دا شیپ هم لږ دې خوا ته کړو، نو هغه سایز ډیزاین به یو برابر شي، ځکه داسې ښکاري یو مخکې یو شاته. دا به هم لږ دې خوا ته برابر کړئ، اډجسټ به یې کړئ. هغه اډجسټمنټ به تاسو خپله نظر کې نیسئ چې چېرته څه مشکل ولري. خیر مینولي هغه داسې به یې جوړولی شئ. صحیح ده. دغه دې خوا ته به لږ راولو، دا هم برابر کړو داسې نقطو سره په دې شکل اډجسټ یې کوئ. بیا هم که داسې روټیټ کوئ انتخاب یې کړئ، لږ یې روټیټ کولی هم شئ په دې شکل. هر زاویه کې چې تاسو روټیټ کول غواړئ. هغه خپل شیپونه چې تاسو کله برابر کړئ بس سمپل دې کې عکسونه راولئ. مثال څه کوو، دا انتخابو فایل ته راځو، پلیس امبیډډ باندې کلیک کوو. فکر وکړئ دې کې ما دا عکس انزرټ کو. صحیح شو. عکس هم انزرټ کو، سایز د عکس داسې وړوکی کړئ، دلته فکس کېدی. بیا څه وکړئ، راشئ لیر ته او کریټ کلیپینګ ماسک باندې کلیک کړئ. همداسې دا انتخاب کوئ، فایل ته راشئ، پلیس امبیډډ ته دا عکس مې راواغستلو، سایز یې داسې وړوکی کړئ. صحیح شو. دا مې دلته کېښودلو، برابر یې کړئ شیپ سره څومره چې تاسو اډجسټ کوئ. راشئ الټ کنټرول جی د کریټ کلیپینګ ماسک شارټ کټ دی، شارټ کټ یوز کړئ. داسې دا هم انتخاب کوئ، فایل ته راشئ، پلیس امبیډډ ته راشئ، دلته راشئ. مثال دې کې به زه دلته به راشو، دا عکس به راواخلو، د دې سایز وړوکی کړئ داسې. دا به هم دلته شیپ کې کېږدو، دا شیپ به وړوکی کړو لږ عکسه، دا به دلته راواخلو، د دې شیپ انسایډ به یې راولو. دا شیپ وګورئ دلته دی او عکس پاس پاتې شوی دی.
نو تاسو کله چې عکس راولئ کوشش وکړئ هغه شیپ انتخاب کړئ چې ډایرکټ تاسو ته سیټ کولو کې اسانتیا وي. دا عکس مې اوس ګوره راواغستلو دلته مې کېښودی، سایز یې وړوکی کړئ، دلته یې اډجسټ کړئ، الټ کنټرول جی، دا داسې برابر کړئ. صحیح شو، دلته یې اډجسټ کړئ، برابر یې کړئ، سیټ یې کړئ او دا هم انتخاب کړئ. هماغه څه وکړئ، پلیس امبیډډ ته راشئ. مثال هر عکس چې تاسو انزرټ کول غواړئ هماغه عکس دلته انتخاب کړئ، سایز یې لږ وړوکی کړئ، دلته یې سیټ کړئ. صحیح شو، او هم دلته د الټ کنټرول جی نه څه واخلئ، کار واخلئ، شارټ کټ استعمال کړئ. دې سایز داسې برابر کړئ، دا داسې برابر کړئ، داسې روټیټ کړئ، اډجسټمنټ یې وکړئ. دا چې کله برابر کړو دلته څه پیغام لیکل غواړئ لیکلی شئ، ټول انتخابوئ، سایز یې وړوکی کوئ، داسې سایز یې زیاتوئ، هر چېرته چې اډجسټ کول غواړئ کېدای. روټیټ کولو کې څه مشکل وي واپس روټیټ هم اډجسټ کولی شئ. دا هم په دې شکل جوړ کړو، سایز به یې لږ وړوکی کړو، دا به دلته کېږدو، اپلای به کړو. دلته به مثال همدغه ټکسټ را کاپي کړم، دې ځینه کنټرول سی به یې کړم او دا د ډاکټر صاحب ته مبارک وي چې د شیخ زید شفخاني عمومي سرطبیب مقرر شوی. زموږ د خوا نه ورته ډېر ډېر مبارک وي. داسې یو میسج ورته هر څه چې لیکل غواړئ ولیکئ. دا څه وکړئ، دې نه عکس جوړوئ، فیسبوک کې نشروئ، فایل ته راشئ، ایکسپورټ ته راشئ، پی ان جي باندې کلیک کړئ، په ډیسکټاپ یې سیف کړئ. مثال زه ورته لیکم نیو، داسې یو عکس مې ورکړو ډاکټر په نوم مثال، انټر ووهئ. صحیح شو، چې کله مې انټر ووالو دلته راشئ وګورئ دا ډیزاین به ستاسو برابر شوی وي. دا اوس په فیسبوک هر څه کې تاسو څه کولی شئ، نشرولی شئ. لکه ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ښه وخت دی په مو.